बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरोع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو راغلمه او ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما تاسو له د انګلیش الفاظونه راوړي دي او دا الفاظونه به زه په جملو کې هم استعمالوم. په دې کلاس کې به نن تاسو د انګلیش ټکي هم زده کړئ او د دغې استعمال به هم زده کوئ. صحیح ده، ستاسو به په انګلیش کې ډېر ښه والی راشي. کلاس به په توجه سره ګورئ، تر اخره به یې ګورئ. صحیح ده، زه به هم د کلاس شروع د بسم الله نه وکړم او تاسو هم د کلاس شروع د بسم الله نه وکئ. ګوره جی، اول چې ما سره کوم ټکی دی هغه دی سیف. د سیف مطلب دی محفوظ. مونږ وایو که نه چې دا څیز محفوظ دی. ګورئ که تاسو ته زه د دې مثال درکړم، put on your seat belt in the car to be safe. یعنی په ګاډي کې د محفوظ کېدو دپاره سیټ بیلټ ولګوه. put on your seat belt in the car to be safe. په ګاډي کې د محفوظ کېدو دپاره سیټ بیلټ ولګوه. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی هغه دی کیرفولي. کیرفولي وایي احتیاط سره. مونږ وایو که نه چې هلکه دا کار په احتیاط سره وکړه. د بیبي کیرفولي کلیمډ اپ. ماشوم په احتیاط سره پاس وختو. د کلیم مطلب دی ختل. د بیبي کیرفولي کلیمډ اپ. ماشوم په احتیاط سره پاس وختو. انګری. د انګری مطلب دی ناراض، غصه یا ناراض. صحیح ده. I am angry with my friend. زه د خپل دوست نه ناراضه یم. I am angry with my friend. زه د خپل دوست نه ناراض یم یعنی خفه یم. صحیح ده. اٹیک، حمله. Ali attacked Ahmad first. Ali attacked Ahmad first. علی په احمد اول حمله وکړه. مونږ وایو که نه چې اول د حمله وکړه. صحیح ده. علی اټیکډ احمد فرست. علی په احمد اول حمله وکړه. کروول. د کروول مطلب دی ظالم. This is a cruel man. دا ظالم سړی دی. This is a cruel man. دا ظالم سړی دی. Finally. اخر هم. استعمال ته د دې وګورئ. Finally I passed the exams. Finally I passed the exams. اخر هم ما امتحان پاس کړو. Finally I passed the exams. اخر هم ما امتحان پاس کړو. صحیح ده. medal. مینسکی. medal مینسکی. keep the chair in the middle of room. کورسۍ د کوټې په منځ کې کېږده. keep the chair in the middle of room. کورسۍ د کوټې په منځ کې کېږده. promise. loss. he promised to return my money. هغه لوس کړی چې زما روپۍ به واپس کوي. صحیح ده. هغه ما سره لوس کړی، وعده یې کړې ده چې ما ته به خپلې روپۍ واپس کوي. he promised to return my money. هغه لوس کړی چې زما روپۍ به واپس کوي. will. د will مطلب دی ښه. this is quite well. دا ډېر ښه دی. مونږ وایو که نه چې دا ډېر ښه دی. this is quite well. دا ډېر ښه دی. approach. رسیدل. the boy approached his school. the boy approached his school. هلک خپل سکول ته ورسېدو. صحیح ده. the boy approached his school. هلک خپل سکول ته ورسېدو. بیا مخکې چې ما سره کوم دی create. پیدا کول. create پیدا کول. Allah has created everyone. Allah has created everyone.
الله ټول پیدا کړي دي. صحیح ده، مونږ وایو کنه چې هر څوک الله پیدا کړی دی. الله has created everyone. الله ټول پیدا کړي دي. evil وایي شیطان ته. evil شیطان. The evil figure scared us all. The evil figure scared us all. یعنی شیطان سړی مونږ ټول ویرولو. صحیح ده. The evil figure scared us all. شیطان سړی مونږ ټول ویرولو. nervous. The nervous مطلب دی ویریدلی. The boy became nervous in the class. ماشوم په کلاس کې ویریدو. The boy became nervous in the class. ماشوم په کلاس کې ویریدو. روس وایي خراب ته. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. My business was roast this month. My business was roast this month. دا میاشت زما کاروبار خراب و. مونږ وایو کنه چې یار دا میاشت زما کاروبار ښه نه و، خراب و. My business was roast this month. دا میاشت زما کاروبار خراب او. cloud وریځ. په اسمان کې چې کومه وریځ وي دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ cloud. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. The sky was filled with white cloud. یعنی آسمان د سپینې وریځې نه ډک و. The sky was filled with white cloud. آسمان د سپینې وریځې نه ډک و. solve حل کول. Ali solved this question easily. Ali solved this question easily. Ali په اسانۍ سره دا سوال حل کړو. Ali solved this question easily. Ali په اسانۍ سره دا سوال حل کړو. universe. د universe مطلب دی دنیا. په دنیا کې چې دا کوم کائنات دی دې ته وایي universe. The universe is very large. یعنی دنیا ډیره غټه ده. د الله کائنات چې کوم دی دا ډیر غټ دی. صحیح ده. The universe is very large. دنیا ډیره غټه ده. expect. د expect مطلب دی تمه. ګورئ د دې چې استعمال وشي تاسو به په دې پوه شئ. I expect the bus to be here very soon. زه تمه لرم چې بس به دلته ډیر زر راشي. I expect the bus to be here very soon. زه تمه لرم چې بس به دلته ډیر زر راشي. issue مسله. مونږ وایو کنه چې څه issue ده یار، څه مسله ده. It is not a big issue. دا غټه مسله نه ده، وړه مسله ده، غټه مسله نه ده. It is not a big issue. دا غټه مسله نه ده. continue. د continue مطلب دی جاری، مسلسل. The world's population continues to grow. The world's population continues to grow. د دنیا آبادی مسلسل زیاتیږي. The world population continues to grow. د دنیا آبادی مسلسل زیاتیږي. visible. visible به تاسو ډیر وینئ. په نظر راتلونکي چې کوم څیز په نظر راځي هغې ته وایي visible. صحیح ده. مونږ وایو کنه چې دا visible کا، یعنی مطلب دا په نظر راوله چې په نظر باندې راځي. fires were visible on all sides. fires were visible on all sides. یعنی هر طرف ته د اور شغلې په نظر راتلی. هر طرف ته د اور شغلې په نظر راتلی. cause وجه. مونږ وایو کنه څه cause دی، څه وجه ده. cold weather is the cause of her sickness. cold weather is the cause of her sickness. یخ موسم د هغې د بیماری وجه ده. هغه ځکه بیماره ده چې موسم یخ دی، د دې وجه یخ موسم کیدی شي. cold weather is the cause of her sickness. یخ موسم د هغې د بیماری وجه ده.
بیا ما سره په دې کلاس کې اخیری ټکی دی اسکیپ. د اسکیپ مطلب دی تښتېدل، چې په جمله کې د دې استعمال وشي تاسو به په دې پوه شئ. پریسنر اسکیپ فرام جیل، قیدي د جیل نه وتښتېدو. دې تښتېدو ته تاسو ویلی شئ اسکیپ. پریسنر اسکیپ فرام جیل، قیدي د جیل نه وتښتېدو. هم په دې ځای زه د دې نن ورځې د کلاس اختتام کوم. دا د 11 منټو کلاس دی. دا که تاسو ته یاد شوی نه وي تاسو یې بیا را د سره کړئ، بیا یې را د سره کړئ تر د هغې وګورئ تر څو چې تاسو ته یاد شوی نه وي. صحیح ده. د 10 منټو به څه کلاس وي، دا تاسو ته په یادولو کې ډېر اسان دی. په ریکارډ راغلی دا یاد کړئ. صحیح ده. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به د داسې بل کلاس سره نور کلاسونه به راوړم. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چېرته هم یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.